السلام علیکم ګران دوستانو په دې هیله چې ټول ګران ملګري راته روغ او جوړ اوسئ. ګرانو ملګرو زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. ګرانو ملګرو زیاتره دوستان پوښتنې کوي چې فری انټرنیټ څنګه شو کار کوي کار نه کوي. نو نن مې هم د هغې په اړه ویډیو درته چمتو کړې او د هغې په اړه بشپړ معلومات درته راوړي دي. ګرانو ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کله فری انټرنیټ فایلونه خپاره شو نو خلکو زیات شمیر خلکو په داسې واتساپ بخښنې سره په فیسبوک او همداسې ټلګرام ګروپو کې زیات پوسټونه کول د دې له خاطره او همداسې یوټیوب کې چې دوی د دې لپاره نفر یعنې د چینل لپاره سبسکرایب او ویډیو لپاره لایکونه را زیات کړي. نو همدغه یې وجه شوله چې دوی معلومات تر شرکته پورې ورسوي او شرکت بند کړل. نو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه وي او هغه MTN شرکت یو اپ جوړ کړی ده د ایوبا په نوم. زیات شمیر ملګري وایي چې هغه یې هم بند کړی ده. نو اوس وایي انټرنیټ غواړي. نو ګرانو ملګرو اوس خبر داسې ده چې زیات شمیر ملګري وایي نن لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه هم ده تاسو وینئ تاریخ دلته تاریخ چې ده د اپریل 21 ده. زیات شمیر ملګري وایي دا د اپریل په 15 یا 24 پورې هاسک بیرته راخلاصېږي. موږ کولی شو بیا فایلونه جوړ کړو. موږ زیات شمیر فایلونه هم جوړ کړل ښه کار یې ونه کړه. ګرانو ملګرو نو له تاسو غوښتنه زموږ دا ده چې تاسو که فیسبوک کې چا پوسټ وکړه یا همداسې ټلګرام کې تاسو څخه د پیسو غوښتنه وکړه چې موږ د پیسو په اړه تاسو ته فایل جوړوو دا ټول دروغ ده. فایل شتون نه لري. هاسک شبکې مکمل بند کړي دي. زیات شمیر وایي چې په 20 تاریخ خلاص په 15 یا 24 تاریخ خلاصېږي. هغه هم نامعلومه ده. یعنې که په 100% کې 10% امکان هم ولري زیاته ده چې راخلاص کړي. نو ګرانو ملګرو چا په خبرو باور مه کوئ. دا بند شوي د انټرنیټ او هر وخت چې خلاص شول انشاءالله موږ یې تاسو ته په ټلګرام ګروپ کې اچوو. دا زموږ ټلګرام ګروپ کې ویډیو کې هم نه وي یاست انشاءالله زه ویډیو دغه ویډیو ډسکرپشن د زیات ملګري ډسکرپشن نه پېژني. کله چې ویډیو راخلاصه کړله دغه ځای به اوکې کړه چې دا مو اوکې کړله دغه لکه څرنګه چې دغه تاسو وینئ دغه مکمل دغه لیکنې چې موږ پکې کړي دا مکمل ډسکرپشن ده او دا ډسکرپشن ده. نو موږ تاسو د چینل لینک هلته ډسکرپشن کې پرېږدو. انشاءالله که موږ نوي فایلونه جوړ کړل 100% تاسو سره شیر کوو په چینل کې ټلګرام چینل کې. نو ګرانو ملګرو زموږ یوه غوښتنه ده که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل معلوماتو نوي کتلي نو تاسو غوښتنه کوو دغه سور بټن به اوکې کړئ دا سبسکرایب دا هم چې کله اوکې کړله چینل به سبسکرایب شي دلته څنګ سره د زنګ یا هم ګیل علامه راځي دغه به اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړل نو زموږ له ټولې ویډیوګانې بیا پر وخت تر تاسو پورې در رسېږي. نو ګرانو ملګرو تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ په دې هیله چې سوال ځواب به ترلاسه کړی وي. د خدای په امان ښه وخت ولرئ. و مولایا